اولنی خبره دا یاد کئی چی برکتی جون آگا دے خیست جون آگا دے چی تا تا پکی بار بار موقع دا دینداری ملوشی دا خیست جون دے پا دی شکر ادا کول پکار دی زمان دا وقفه دا درسونو مختصر ہوا خودم کی دی شوا او دیسی شوی دی لکه دا تیر شوی کال چیو او دا وبا پکی نوی نوی راوتی و اللہ دی بخپلو قدرتونو ختمه کی و سوک چی بیماران دی اللہ دی روغ صحت ورکی و کم چی مڑا شوی دی اللہ شهیدان وگرسی دا وبا چی نوی نوی راوتا و دا لاک ڈاونی و لگی دی و خلق بکورونو کی بند شو زب بخپل شخصی دو کسان پیجنو پا ملگرو کی چاگوی با ما تا بار بار ٹیلیفون کو یا پا واتساپ پانی میسیج درسونه بیا کلی شروع کی او کلی با بیا جمعتونه کولای درسونه با کلی شروع کی کلی با جمعت کولای درسونه با کلی شروع ما با تیمه چی کلی کولاوشی بیا با هم خبر خور شی تاسو پتولی نبس زمان زده شوی درسونه تو بینوت آگه درسونه اللہ بیا اشتاد کرو تیر شوی کار آگه حالات لکی خشو درسونه اشتاد شو آگه دو ملگیری آگه وسم خاورو لاندی دی و دا آگه درسونه پا انتظار بنده بوی لارو ما سره وسم زه واتساپ ناگه میسیج نه ډیلیټ کوم ځان سره په خاص میسیجو کې خو دی کله کله سره ګوري زړه نرمیږي نو بار بار د میسیج براتلی بیا به درسونه کله سٹارټ کیږي بیا به کله سٹارټ کیږي بیا به کله سٹارټ شو هغه ملګرو به بیا قسمت نه او دې خپلوان و زمونږ هغه نږدې قدرمن خلک هغه ملاړو د قشه دا دی موقع ملاویده ما و تا تا بیا دا اللہ شکر ادا کی او اللہ تیو اگده سجده و لگوی سرد جڑاگان سرد شکر دا حمد او دا سنا دا مؤمن اگد جون کی برکتی خو پا شرط دی چی دا اگد جون دا سر پاری دا اللہ دا دین دا پاری او د ګناګار د پاره اوږد ژوند د الټه شر او فساد دی یو دوه کسانو حدیث کې راځي امام احمد د حدیث راوړی دی په خپل مسند کې او شیخ البانی په سلسله صحیح کې راوړی دوه کسانو د ملګري او دوه یو ځای اسلام قبول کړو د حدیث توکل دوه یو ځای اسلام قبول کړی یو بگی شهید شو یو باغ کسانو کسی شو اغا شهید شو او دا بل یو کال پاتی شو لکه دوانو پا مرگ کی سوما فرق تے یو کال بس یو شهید شو بل پاتی شو طلحه بن عبید اللہ وی رضی اللہ عنہ وی فأوریت الجنة جنت موریدو طلحه وی وی اگا آخرانی چی مڑو اگا در بل مخ کیو اچھی شہید شیو دا اگا نا دا آخرانی سو مخ کیو وی زرالم چی سنگ سحر شو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خوال رالم ایک دم فذکرت ذلك للنبی صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ اگا بل خود اگا نا مخ کیو او شہید شیو دا سنگا وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ماتی ہوئی چی علیس قد صام بعده رمضان دا غد مرگ نبادی یوم میاش در رمضان روجی نوری دی کنی وی موتی چی آو وصلى كذا وكذا ركعة صلاة السنة او دمر ركعت منزي کرو دی طول کالا رکعتونی ہوتی ہے دا کڑیو زیاد کنا وی دا گزلا سمات کیا کور پا دی دیر عمر کی خیر و خیر پا کی اسی نو پیغمبر وی دی سلی روجی نولی وی دی سلی منزون کڑیو دی سلی عبادتون کڑیو دا خپل ملگری نمار کی شو حالانکہ آگا سو اشید شیو صرف دا یو کال فرق دلاسا چی اسلی تا دو کالا دری سلور لس پینزل شل کالا جوان میلوش دا آگا یو نزیاد آگا کم چی دا ملگر و آگا وقتی مرشه
او دی به کې دینداري وکړي نو څومره مخکې ځي د مؤمن په اوږد ژوند کې خیر دی ما دا خبره کوله چې برکتي ژوند هغه دی چې اوږدي او ته پکې څه وکړې ته پکې د الله عبادت وکړې دغه ژوند ویمه حدیث کې راځي په صحیح الجامع کې د حدیث دی طوبى لمن طال عمره وحسن عمله خوشحالي د هغه سړي دپاره چې ژوند یې اوږدي او عمل یې ښایسته وي خبره ګوره ختمه شوې نه ده بدېږي چې ژوند یې اوږدي بیا خو ډېر بېدین هم چې دی د هغوی لپاره هم خوشحالۍ خبره خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبره په دې ځای ونه دروله چې طوبى لمن طال عمره چې خوشحالي د هغه چا دپاره چې ژوند یې اوږد دی دې باندې خبره نه ده ولاړه خوشحالي د هغه چا دپاره او خوشحاله دي چې هغه څوک چې ژوند یې اوږد دی او ښایسته عمل کوي ذکر علي بن ابي طالب رضی الله عنه یو قول را نقل دی امام طیبی رحمه الله ذکر کړی لکه بعض خلک دا وایي چې کله ماشوم ویني مړ شوي مزي دي بې حساب او بې کتابه دی به چېرته ځي جنت ته لاړ هېڅ غم یې نشته هغه دا وایي علي بن ابي طالب وایي موت الانسان د یو انسان مړ کېده وروسته د دې نه چې دی لوی شي وعرف ربه او خپل رب وپېژني خیر من موته طفلا د هغه چا نه دی غوره دی د هغه ماشوم نه چې هغه په وړوکوالي کې مړ شوی دی الله یې درسره پېژندلی دا څومره ښایسته خبره ده یو سړی دومره موقعو ته میلاو شو چې خپل رب یې وپېژندو یو سړي ته دومره موقع میلاو شو چې پیغمبر یې وپېژندو یو سړي ته دومره موقع میلاو شو الله ته یې سجدې ولګولې یو سړي الله ته رکوګانې ولګولې یو سړي د قرآن تلاوت وکړو درسونه یې وکړو دین یې زده کړو هر قسمه دینداري چې یاده عبادت هغه یې وکړو دی غوره یې د هغه ماشوم نه چې هغه د سره الله یې نه دی پېژندلی او مړ شوی دی یو حدیث کې داسې راځي د حدیث ته غوږ کړي دې کې هم دقه خبره ده خو صحیح حدیث دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواله یو کس راغی وی ای الناس خیر ای د الله پیغمبر په دې خلکو کې غوره انسان کم یو دی غوره ژوند والا څوک دی دا خبره هم زموږ دا دی چې د چا ښایسته ژوند د چا دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته من طال عمره وحسن عمله د چا چې عمر اوږدي او عمل یې ښایسته وي فأي الناس شر وی په خلکو کې بدترین انسان کم یو دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته من طال عمره وساء عمله د چا چې عمر اوږدي او بد عمله یې دا ډېر بدترین انسان دی ځکه چې هغه ژوند نه خدای فایده نه لري د ګناهونو بوج پې ښه ډېرېږي د ګناهونو بوج ښه ډېرېږي لکه یو سړی د لمونځ اودس نه کوي بېدینه یې ستا څه خیال دی چې سبا ورځ ده ته میلاو شي او دی په دغه حال کې د دپاره فایدهمنه پرونۍ ورځې پورې په ده باندې د ګناهونو بوج څومره پروت و سبانۍ ورسره بله ورځ که او بیا ورسره بله که او بیا ورسره بله که او داسې زه دا حساب کوه دا د دپاره څه خیر خو نه دا خو شر او شر دی د ګناهونو پیټ یې په ده باندې ډېرېږي ګوره شریعت موږ دې نه منع کړي چې د مرګ ارمان به نه کې صحیح بخاری کی دا حدیث تے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لا یتمنین احدکم الموت پتاسو کی دی سوک دا مرگ ارمان نکی اما محسنا فلعله ان یزداد خیرا کدی دینداری نوری دا مرگ ارمان کے جن بدی اوگدی او خیر بدی دیر شی نیکیانی بدی دیر شی و اما مسیئا که گناهگاری نو دې هم د مرګ ارمان نه کوي ولې فلعله ان یستعتب توبه به وباسي د توبې موقع به ورته میلاو شي برکتي ژوند هغه دی چې تاله پکې الله مقدر کي بار بار د هغه د راضي کولو دا برکتي ژوند دی او الحمدلله ثم الحمدلله چې الله موږ له بیا یو پیر موقع راکړه د دین د مجالسو سره د ګډون او بیا یو پیر موقع راکړه د قرآن او د حدیث د اورېدو د بیانولو
دا څه لرې خبره خو نه وه چې کیدای شي درسونو نه څه وخت دپاره چوټي وشي او بند شي او سړی پکې مړ شي کیدای شي که نه شي کیدای شي ډېر داسې تلي ما ورته بیا راغلو هوسې بیا نه یو راغلي رالو سره د روغ صحت رالو او اندامونه زمونږ کار کوي عقل هم په ځای دی سترګې هم کار کوي غوږونه کار کوي ژبه کار کوي د الله لوی نعمت دی لوی نعمت دی زه په خپل ژوند کې بعض خبرې راښکاره کول ښه نه خواسي چې ملګرو کې شوق پیدا شي زه د اوسه پورې د کعبې په رب قسم خورم چېرته د چا مال ته الحمدلله د سره پسخېدلی دی نه مې د دې سره کار شته چې چا سره مرسډیز دی او چا سره لینډ کروزر دی نه مې د دې سره کاري چې د چا کور ګټ دی او د چا کور وړوکی دی نه مې د دې سره کاري چې سپینې جامې اچولي که تورې اچولي نه مې د دې سره کار دی چې یاله بچي ډېر دی وګوره ښځې ډېرې دی وګوره غټ تاجر دی وګوره مال ډېر دی وګوره دا دی وګوره هېڅ پروا مې نه خو دې خبرې سره مې غټه پروا وي چې هغه سړی هغه علم هغه داعي هغه ملګری هغه خپلوان هغه تا نه په دیندارۍ کې مخکې کېږي ولې مخکې کېږي تا نه په تا کې څه کمی دی ته ولې ورو ورو شاته روان یې ولې ورو ورو خرابېږي ولې د الله سره ستا رابطه کمزوري کېږي دې خبرو ته مې الحمدلله ذهن ځي او دغه مې ورب الکعبه که سفر وایي کروڑپتی لکپتی چې را سره کېني که نه او فقیر او ملنګ چې را سره کېني که نه هېڅ فرق پکې نه کوم فرق صرف په دې کوم چې کم یو پکې الحمدلله دیندار هغه سره به طبیعت بیا ډېر لګي نو چې موږ له د الله موقع راکړه دا الله لویه خزانه موږ له راکړه لویه خزانه دا خزانه ګورې په مال او په جیداد او په بچو او په ښځه بدې نه میلاوېږي دا خزانه دا محض د الله له طرف نه توفیق دی او رحم او کرم دی نو اولنۍ خبره ښایسته ژوند کم یو دی چې تا ته پکې بار بار موقع ده عباداتو میلاو شي